الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده اما بعد. ډیر معزز و محترم د اسلام او عقیده مسلمانو ورونو او مسلمانو دینی خویندو، مو پرون خبرونه کې او پرون موعظه کې دومره ویل چې په رمضان المبارک کې ځینې کارونه ډیر اړین دي او ډیر اهم دي، نو باید اهتمام یې وشي او په اهتمام سره کول یې پکار دي. دغه د جملې څخه هم یو شی یو کار د تراویحو اهتمام وخوده چې تراویحو کې ډیر اهتمام پکار دی، باید سم وکړل شي، په آرام سره وکړل شي او دا یو عبادت ته دومره خبره وکړه، دا یو عبادت ته او عادت ونه ګرځول شي چې وا صرف د یو عادت په څیر تر سره کړو او زر زر یو کو نام په جې کو نام په لوړ کو چې مثلا زر وکړل شوي یا پلان کې مولوی صاحب پلانی مولوی صاحب زر وکړي یا پلانی کاری صاحب زر وکړي، نه، دا عبادت ته په رکوع کې او په سجدا کې کومه تمنیا چې واجب ده، په نور المنځونه کې دلته هم واجب ده، دا کې سمته په آرام سره قرأت پکول شي، نو تیز ونه کړل شي چې بس اله ځان ورنه خلاص. دوهم خبره، دوهم شی محترمو، چې په رمضان المبارک کې د رمضان المبارک په میاشت کې باید تر سره شي، په اهتمام سره تر سره شي، هغه چې دی نوافل ډیر وکړل شي. دوهم شی چې په رمضان کې د هغه ډیر اهتمام یې وشي او تر سره کړی شي او وکړل شي، هغه چې دی نوافل دی، یعنی ډیر نفلونه وکړل شي. ولې؟ ځکه چې د میاشت عبادت میاشته او نو باید په عبادت سره د میاشت ډکه کړل شي. نو دویمه خبره ده چې نوافل باید ځکه ډیر وکړل شي چې په رمضان کې نفلونه الله پاک په چا بدلوي، هغه نفلونه الله پاک په فرض بدلوي، نو چې کله په فرض بدلوي نو اسی میاشت کې موږ د فر نفلونه وي، اوس چې په میاشت رمضان کې د نوافل کوو او د نفلونه کوو، ثواب الله پاک د چاره کوي، د فرض ورا کوي. دغه واجب نه څومره ډیر نفلونه وکړو دومره به ثواب زیات د فرض الله پاک را کوي. دغه وجنه موږ تاسو ته په چار دي چې په میاشت رمضان کې ډیر نفلونه وکړو، ځکه ثواب الله پاک هغه نفلونه الله پاک په فرض بدلوي او ثواب د فرض را کوي، نو دی وجنه باید ډیر وکړو. او دریم په میاشت رمضان کې د قرآن عظیم شان تلاوت باید زیات وکړو. د قرآن عظیم شان تلاوت شی وکړو باید زیات وکړو. ولې؟ ځکه د قرآن عظیم شان د میاشت رمضان سره خاص مناسبت لري. هغه څنګه؟ هغه داسې چې ګورئ، مونږ ویل او ورځم خبره وکړه چې د قرآن عظیم شان د فاره درې نزول دي. یو نزول لکه علامه شمس الحق افغانی صاحب په علوم القرآن کې چې ویلي دي، یو نزول د برگاه خداوندی څخه دی لوح محفوظ ته، لکه هغه ثابت دی په دې آیت کریمه سره چې بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، په دې آیت کریمه سره دغه نزول نزول ثبوت راځي. دویم نزول بیا د لوح محفوظ نه رغلی دی د دنیا اسمان ته، د بیت العزت مقام ته. هغه د بیت العزت مقام ته چې کومې رغلی دی، هغه په میاشت چا کې رغلی دی؟ په میاشت رمضان کې رغلی دی نزول، او دفعتا واحدتا شوی ده. څرنګه؟ داسې لکه الله په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي
د رمضان میاشت هغه میاشت انزل فيه القرآن چې پاک قرآن عظیم شان نازل شوی ده. نو دلته یو انزال ده او بل تنزیل ده. انزال محترم دا باب افعال ده. دا چې دا باب افعال د علماء کرام په دې باندې فهیږي. نو دلته د باب افعال یوه خاصه امدغه د نزول ده دفعة واحدة، یعنی په باب افعال کې چې دلته دغه د قرآن عظیم شان دغه باب افعال نشي، دلته چې انزال ده کې لکه بدایت کریمه کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نو دا انزل دا د باب افعال نه د ماضي مجهول الصيغه ده. نو دلته دا د باب افعال نشو، نو د باب افعال نه چې په معنا د انزال سره شو، نو نزول د قرآن دفعة واحدة. نو په یو ور سره دا د هغه دغه باب خپل یو خاصه ده. نو دغه باب خپل خاصه ده چې د قرآن نزول په یو ټک سره دا کله راغلی دی؟ د لیلة القدر په شپه باندې راغلی دی. او بل د قرآن عظیم الشان تنزیل ده، یو انزال ده. موږ ویل چې باب افعال ده په یو ټک سره د قرآن نزول، لکه د لوح محفوظ نه نزول شوی دی د لیلة القدر په شپه باندې په یو ټک سره، په یو وار سره، لکه هغه ثبوت هم په دې آیات کریمه کې شوی ده چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن عظیم شان نازل شوی دی. څنګه؟ په یو وار سره، په یو ټک سره. او بل د قرآن عظیم شان تنزیل ده، تنزیل باب تفعیل ده. نو دلته دغه تنزیل په کومه معنا سره ده؟ د قرآن نزول بدبعات، یعنی چې د باب تفعیل نشي د قرآن عظیم شان په قرآن عظیم شان کې تنزیل موږ وبولو، نو بیا د قرآن عظیم شان تنزیل هغه په 23 کلونو کې شوی دی، یعنی بدفعات شتى یا بدفعات مختلفه. یعنی د قرآن عظیم شان بیا نزول په مختلفه دفعو سره شوی دی، په مراتو سره شوی دی، یعنی بقدر ضرورت په 23 کلونو کې د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم هغه نبوت و، د نبی علیه الصلاة والسلام چې کومه پیغمبري وه، نو هغه د نبی علیه الصلاة والسلام دغه نبوت او د پیغمبرۍ موافق چې 23 کاله وخت ونیوه، نو په 23 کلونو کې قرآن عظیم الشان په نبی علیه السلام باندې چې شوی ده، تکمیل شوی ده او پر شوی ده. نو محترم خبره مې دا کوله چې د قرآن عظیم الشان د میاشت رمضان سره خاص مناسبت دی. او ولې؟ ځکه همدا قرآن عظیم شان په میاشت رمضان کې په یو ټاک په پیغمبر اسلام باندې نازل شوی دی. نو چې نازل شوی دی دغه وجه نه یو کاری، یو حافظ، یو ویونکی د قرآن، یو تلاوت کوونکی د قرآن چې په میاشت رمضان کې د قرآن تلاوت کی، نو دا یو بهترین عمل دی او باید ترسره یې کړي، ځکه د میاشت رمضان سره خاص مناسبت دی. او بل دویمه خبره ده چې د اسلام ستر پیغمبر به په میاشت رمضان کې جبرائیل علیه السلام با نبی علیه السلام ته گردان د چا کول همدغه د قرآن عظیم شان کولو، او نبی علیه السلام با بیرته حضرت جبرائیل علیه السلام ته د قرآن عظیم شان شی کولو، گردان کولو، تلاوت پای کولو. ټول قرآن با جبرائیل علیه السلام هم په میاشت د رمضان کې نبی علیه السلام ته اوراوه، ورته ویبای، ورته تلاوت کوو، او نبی علیه السلام به هم جبرائیل علیه السلام ته قرآن عظیم شان د قرآن عظیم شان تلاوت دا به ورته کوه، او جبرائیل علیه السلام به غوږ ورته نیولی و. او په هغه کال چې د دنیا نه رحلت که کوچې که 2 وره د قرآن عظیم شان تلاوت ورته وشو، یعنی ورته گردن شوی ده نبی علیه السلام له خوا او جبرائیل علیه السلام په طرف. مطلب دا چې په کوم کال چې وفات شو د جبرائیل علیه السلام طرفه د قرآن عظیم شان تلاوت 2 وره ورته شوی دی نبی علیه السلام. به هر حال دا وجه دا ده چې د میاشت رمضان چې مونږ ویل چې په دې کې د قرآن عظیم شان تلاوت زیات ثوابونه لري. ولې؟ ځکه په دې میاشت کې نازل شوی دی، خاص مناسبت ورسره لري.
څلورم شی چې په میاشت رمضان کې باید اهتمام وشي هغه ذکر ډیر کول دي. یعنی د رمضان په میاشت کې ذکر ډیر کول، زیات کول، دا هم ډیر ثواب لري. اس چټیاتونه، غیبتونه او د دروغونه چې روزه ته د لوی زربار سيو مسلمانه د دروغ ولې پکوي، نو غیبت ولې پکې کوي، چټیات ولې پکوي. په دې آسان شای چې هم خرما، هم ثواب، هم د استاجبه د غیبت نه د درواغونه پکې محفوظ شوي وي، هم ثواب، هم د ثواب شوی چې شعر ذکر ده. مسلمان او مسلمان خور نو چې پکې وکا دی غیبت نه چې په د ژبه د محفوظ وي، د دروغونه د چټیاتو د بکواس نه ذکر پکې ډیر وکاو مسلمان. او الله فق د ذکرینو مبارک سوای الله فق جل جلاله، الله فق جل شانه د ذکرینو یعنی ذکر کون کو مبارک وای فذكروني اذكركم، فذكروني تاس ما یاد کای آی ذکر کون کو اذکرکم زبا تاس یاد کم. ګورې دا ډېر خبره ده ته دلته په منځ کې الله فقیا دی، الله فق فاس په ملا الاعلى کې یعنی په برا علمونو کې الله فقیا دی. ډېر خبره ده. نو ذکر پک کول په رمضان کې غوړه دي. پنځم شای په رمضان کې باید تر سره شي په منظم ډول سره، په توجه سره دعاګانې ډیر کول دي. یعنی په رمضان کې باید دعاګانې ډیر وشي. دعاګانې ولې ځکه دعا په خپل عبادت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء مخ العباده، الدعاء مخ العباده. دعا چې کوم ده هغه مغز د چا ده؟ د عبادت. دعا د عبادت نه چور ده، د عبادت مغز ده، مغز. او یا دا چې الدعاء هو العبادة، دعا چې دو خپل عبادت، دعا چې دو عین عبادت تا. او بل الله پاک په دې باندې ډېر خوشاليږي. الله په قرآن کې فرمایي چې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. ادعوا ربکم، تاسو وغواړئ، تاسو وبولئ الله پاک. ادعوا ربکم، تاسو دعا وکئ، تاسو وبولئ الله پاک. تضرعا په عجزۍ سره، او خفیه او په چا سره؟ په مخفي ډول سره، په پټ ډول سره. نو په دعا باندې الله پاک خوښیږي. په توضع عجزي سره دعا چې الله پاک ته وشي نو قبلوي. او بیا په میاشت رمضان کې خو دعا الله پاک خامخا قبلوي. لکه یو حدیث ما بل ویلو چې ثلاثه درې کسان دي چې لا ترد دعوتهم، الله پاک نه مسترد کوي. لا ترد دعوتهم، الله پاک نه مسترد کوي د دوی دعاګانې. څوک دي چې دغه جمله نه یو څوک دی الصائم، روزدار کس دی. دا دومره دعای قبليږي حتی افطار، تر څو پرې چې افطار کړی نه وي، تر څو پرې چې روزه ماته کړی نه وي، روزه ماته کړی نه تر پر دې روزدار دعا د شریعت موافق الله پاک قبلوي. نو دی وجه مسلمان باید دعاګانې په رمضان کې ډېر وکړو. او بل خبره ده، شپږم خبره چې نفلي صدقې په رمضان کې کول او ورکول مسلمان دا باید ډېر وکړو. نفلي صدقې یعنی یو فرضي صدقې دي لکه زکات، سرسایه، د خپاسه ورکو، کوم خوشاله وک خپاو کا خوخو که خپاو، اسم بیا ورکو مسلمانو ته، مستحقینو ته، خپل اهل کسانو ته. لیکن پر رمضان کې نفلي صدقې غنیانو ته ورکول هم جواز لري، ورکولای شي مالدارو خلکو ته. نو نفلي صدقې هغه چې کومه ده لکه چا باندې ډوډۍ خوړل یا یو 1000 روپۍ ورکول. نن سبا افغانستان د کندو یتیمانو او د مظلومینو، د بیچاراو، د غرباو، د فقراو، د مسکینو کور دی، دا ډیر دي. نو که فرضي صدقې دي لکه د زکات روپۍ شوې، او یا د سرسایې روپۍ شوې، یا د سرسایې چې کومه د غنم شول، او یا نفلي صدقې دي هغه که نغدي روپۍ او که دغسې هغه وي، خوراکونه وي، دا شیان وي، نو په دې خلکو باندې وکئ، خصوصا په مسکینانو باندې، په یتیمانو باندې، کونډو باندې. نن سبا چې په سړک باندې روان دي، سړکونه په منځ کې تر سره
ناستې وي وړه ماشومان یې په غېږ کې نیولې وي الله پاک دې په دې مظلوم ولس په دغه خوار و ذلیل ولس باندې په دې خوار و زهیر ولس باندې دې الله پاک ورحمېږي خدای پاک دې د غیبانه د دغه کونډو ته د یتیمانو ته او د دغه بېوزلو خلکو ته چې په دا سړکونو باندې وړه ماشومان یې سملولې وي په ژمي کې هم په خټو کې او په دې اوړي کې په دې سختو ګرمۍ کې د سړکونو په منځ کې په جمپونو باندې ناست وي او ناستې وي دا زموږ دیني خویان دی الله پاک دې په ورحمېږي نو وایم غنیانو ته مالدارو خلکو ته چې دا په دې خلکو باندې صدقې کوي او نور الله پاک والله اعلم الله پاک نور ښه عالم دی په دوی باندې چې هر څوک وي مسلمان دی او ته دی و مظلوم د مسلمان ورور او د مظلوم مسلمان خور په نوم په صفات ورکوا ان شاء الله الله پاک لوی اجرونه درکوي او بل وام دا چې د ګناهونو نه ځان ساتل په رمضان کې د ګناهونو نه ځان ساتل باید ځانونه نه وسات په رمضان کې د ګناهونو څخه ولې ځکه چې خپل خوراک نه کوي همدارنګه چخاک نه کوي د الله پاک په امر سره همدارنګه نور اوامر د الله پاک په رمضان کې په ځای کوي نو ګناه په ګناه سره ولې او مسلمانانو روژه خرابوي ولې ایمان ځوري ثواب او تام د غصې او جګړې څخه ځان ساتل او بل کتابونه لیکي چې په رمضان المبارک کې دا شی ضرور ده چې د غصې نه او د جګړې نه ځان وساتل شي ځکه پر د روژه چې کومه ده د ډیره باریکۍ کې موجود دي نو سیده فرضیت به په ځای شوی وي لیکن د خدای په نس باندې به د غصې د واجنه او یا د جنگ او د جګړې د واجنه یو شی به پکې پاتې نه وي نو باید په رمضان کې د غصې نه ځان وساتل شي او د جګړې کولو نه ځان وساتل شي او نور خبره بس کوم صرف او صرف دومره وایم د یو خبره کوم چې د نصیحت په ډول چې مسلمان او دیني خوره دا رمضان المبارک چې په موږ تاسو باندې راغلی دا لوی غنیمت وشمره او مسلمانه په مجموع کې مسلمانه د غفلت له خوبه را بیدار شه د خدای پاک طرف ته باید موږ تاسو مخه کو او دا رمضان خلیره نه تیر نشي خپل عبادت پکې وکړو الله پاک ته وژاړو او الله پاک ته دعاګانې وکړو د خوار زهیر او ذلیل ولسته د مظلوم ولسته د غمزده ولسته دعاګانې وکړو دا چې په د څو لسیزو کې دغه وخت د جبابره د لاسه اشغالونه ور باندې وشول تعرضونه ور باندې وشول د اشغال شو په اشغال کې ظلمونه ور باندې وشول او اوس دغه هوا ده د لپاره بس باید موږ تاسو داس دعا وکړو چې الله فکا نور خدا غم زپله هوا ده نور خو یا الله په امن امان کې وساتي او دا کوم نظام چې پر غلای دی دا مستحکم ولري نور خو افغانستان نور خلک خدای د جنگونو ډګر و مگر زوي موجوده نظام حاکم نظام یا الله فاکا ته خالق خدای مضبوط ولري قوي ولري یا الله فاکا د افغانستان په مظلوم کونډ یتیمانو باندې ورحمېږي خالق خدای د حلال رزق اسباب د غیب نه ټول ته مهیا کې د رمضان په برکت سره هر قسم مشکلات د افغانانو خصوصا د افغانستان د مظلوم اولس د بیچاراو د پکراو د مظلومینو یا الله پاک تفراک هر قسم مشکلات حل فصل کې سره برابر ټول حاجتونه یا الله پاک ور فراکا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.